ملا عبدالغني برادر په تازه پروژو ګاونډیان ورخطا کړي. د پاشدان بند او د ایران ورخطایي. ایران ولې د هرات پاشدان بند له اوبو نه د افغانستان پر ګټه اخیستنه اعتراض کړی؟ د ایران بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي له افغانستان د ایران ته د اوبو رسیدو پر وړاندې د خنډونو لرې کولو لړ کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د همکارۍ غوښتنه کړې. نوموړی وایي د اوبو له سرچینو په ګټه اخیستنه کې باید د ایران حق او دوه اړخیزې هوکړې په پام کې ونیول شي. د طالبانو حکومت په دا وروستیو کې په هرات کې د پاشدان بند چارې بشپړې کړې او طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرسیال پر خواله رسنۍ ایکس د پاشدان بند له ویډیویي کلیپونو سره لیکلي. د پاشدان بند د اوبو په زیرمه کولو سره به تر ځمکې لاندې د اوبو کچه لوړه او کرنیزې ځمکې به خړوبې شي. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویاند له پاشدان بند د اوبو برخې په اخیستو اعتراض کړی. د اوبو له سرچینو او حوزو ګټه اخیستنه د ایران له حق د دوه اړخیزو هوکړو، عرفي قاعدو او اصولو په تېره بیا د ښه ګاونډیتوب او دغه راز د چاپېریال خوندیتوب ته له پام کولو پرته نشي کېدای. اسماعیل بقایي وایي ایراني حکومت له افغان واکمنو سره ایران ته د اوبو رسیدو ناسم انډول او د سیندونو د اوبو طبیعي لارو بدلون ګواښونو په هکله خپل سخت اعتراض او اندېښنه څرګند کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې هکله غبرګون نه دی څرګند کړی. له دې مخکې د ایران اوبو صنعت وزارت ویان عیسی بزرګزاده له پاشدان بنده د اوبو ګټه اخیستنه له هلمند سینده یو اړخیزه ګټه اخیستنه بللې چې د نوموړي په وینا عرفي یا دودیزو حقونو ته د زیان اوښتو لامل کیږي. ښاغلي بزرګزاده ویلي د افغان لوري د یو اړخیز اقدام له کبله نه یوازې 2 میلیونو کسانو ته د څښاک او نظافت اوبه رسیدل اغېزمنوي بلکې د چاپېریال خوندیتوب ته هم پراخ زیانونه اړوي.